سلامونه، وخت مو پخیر. د اجمل شهاب فیسبوک پاڼې او یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. د فضل حق فاروقي د کورنۍ غړی معلوم شو او د راشد خان ستر ارمان څه دی؟ آیا دا ارمان به یې پوره شي؟ نور جزئیات په همدې ویډیو کې وګورئ. یوټیوب چینل لایک او سبسکرایب کړئ. د فضل حق فاروقي د کورنۍ غړی معلومه شو. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د ځوان توپ اچوونکی فضل حق فاروقي د کورنۍ غړی څو ورځې وړاندې نادرکه شوی و، خو اوس یې معلومات ترلاسه شو چې هغه چیرته دی. فضل حق فاروقي په خپله رسمي فیسبوک پاڼه کې 2 ورځې وړاندې یو پوسټ کړی و او د خپلې کورنۍ د څو غړي د ورکېدو خبره یې کړې وه چې د سپین بولدک څخه اوښتي وو او له هغه وروسته نادرکه وو. اوس تازه معلومات دا دی چې د فضل حق فاروقي د کورنۍ غړي د پاکستان د سند ایالت د کراچۍ ښار په یوه زندان کې پراته دي. هغه چې کراچۍ ته روان وو په لاره کې پولیسو نیولي وو او زنداني کړي یې دي. زموږ د معلومات له مخې د فضل حق فاروقي د کورنۍ غړی د کراچۍ په زندان کې دی او هغه د پښتون ژغورنې غورځنګ له څو کسانو غوښتنه کړې ده چې د کورنۍ د غړو په لا خلاصولو کې د ورسره مرسته وکړي او د دې غورځنګ کسان هم خپلې هڅې پیل کړې دي. د یادولو وړ دی چې فضل حق فاروقي د بغلان ولایت اوسیدونکی دی او اوس مهال نوموړی په استرالیا کې دی چیرته چې د ملي لوبډلې لپاره د نړیواله شلوریز جامونو کې لوبیږي. د راشد خان ستر ارمان څه دی؟ آیا دا ارمان به یې پوره شي؟ د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې مخکښ وړو توپ اچوونکی راشد خان د خپل یو تازه ارمان څرګند کړی دی، خو که د افغانستان حالت ته په دقیق نظر وګورو نو داسې نه ښکاري چې د هغې دا ارمان یې ژر یا د هغه په ګریر کې پوره شي. راشد خان په خپله یوه وروستۍ مرکه کې دا ارمان ښکاره کړ چې د هغه ارمان دا دی چې خپل کرکټ ګریر کې په افغانستان کې یو نړیواله لوبه ترسره کړي، خو د افغانستان حالت ته په کتلو سره اوس حالت کې داسې هیڅ ممکنه نه ده. خو دا ارمان یوازې د راشد خان نه دی بلکې دا ارمان د هر یو افغان دی. هر افغان دا ارمان لري چې افغانستان کې د کرکټ نړیواله سیالۍ ترسره شي او د نړۍ مشهور لوبغاړي په خپل هیواد کې په خپلو لوبغاړو کې وویني. خو په اوس حالت کې د افغانستان حالت داسې چې راشد خان په خپله هم د افغانستان ته راتګ ته زړه نه ښه کوي. نوموړی د شپږیزې کرکټ لیګ تیر پړاو هم کابل ته رانغی په داسې حال کې چې کرکټ بورډ ویلي و چې راشد خان به د شپږیزو په نیمایي کې کابل ته راشي. د یادولو وړ دی چې څو کاله مخکې راشد خان د واده د یوې پوښتنې په ځواب کې ویلي و چې تر څو پورې افغانستان لپاره آسیا جام یا نړیوال جام نه وي ګټلی نو تر هغې پورې هغه کوژده یا واده هم نه کوي. که چیرې کوم نظر لرئ کومنټ کې شریک، یوټیوب چینل لایک او سبسکرایب کړئ.